څنګه په غربت کې پیدا انسان د نړۍ په پیسه‌دار انسان بدل شو؟ انډریو د امریکا د تخیلي ژوند یو ستر سمبول دی، ځکه له ښکته تر اسمان رسېدو کیسه یې خاصه ده، خو د ده ژوند دوه مخه لري. له یو اړخ هغه هیپوکرات و، هغه به عامه د کارکوونکو اړوند ښې خبرې کولې، خو تر شا به یې هغوی ویرول، معاشات به یې کمول، د کار ساعتونه به یې ډیرول او ورنه به یې د غلامانو په شکل کار اخیسته چې خپلو هیلو ته ورسیږي. په خپل ضد ټولنې یې ورانولې او اعمال یې د ډیرو سترو مړینو لامل و. خو بیا بل خوا انډریو شاید د نړۍ تر ټولو ستر philanthropist وي. کله چې د نړۍ تر ټولو پیسه‌داره فرد شو، هغه خپلې ټولې پیسې بیرته مصرف کړې. پوهنتونونه، مکاتب او 300,000 مفت عامه کتابتونونه یې په نړۍ کې جوړ کړه، تر څو نور خلک خپل ژوند همچنان بدل کړی شي. هغه ډیر نوي شیان هم رامنځته کړه چې د امریکا د تجارت بڼه یې بدله کړه. دغه داستان هم الګو او هم ویرونکی دی. هغه سره د نورو تجارتونو ستر څیرې هم وي. مثلا هغه د راکافلر سره ښه شریک و او د جی پی مورګن سره یې د تاریخ ستر تجارت کړی دی. خو د ټولو پیسو او ډرامې سره بیا د 1815 میلادي ته که چیرته لاړ شو، چیرته چې یو کوچنی ماشوم له غربت سره مبارزه کوي. سلامونه، وخت مو په خیر. د ډارک ساید اف بزنس یا د تجارت څور اړخ دی، کوربه زه ډاکټر شکیب یم. د انډریو د ژوند نه یو شی تاسو پند حاصلولی شئ، هغه دا چې که چیرته تاسو په ژوند کې یوازې پیسو ته کار کوئ، نو د ورځې په پای کې ځان ستړی کوئ. ځکه که چیرته تاسو وشئ کولی په بیلیونهاو ډالر لاسته راوړئ، اما تاسو په ورځ کې د 500 ډالر نه ډیر نشئ خوړلی، نو دا بیلیونها ډالر به څه کوي؟ بنان د انډریو له ژوند نه ډېرې مهمې تجربې ترلاسه کولی شئ. ولې مخکې د دې چې تاسو د انډریو د ژوند نه ډېر څه زده کوئ، زه یو شی تاسو ته وایم چې د انډریو کیسه داسې یو کیسه ده چې په هغې کې یو ځوان چې کورنۍ یې هیڅ نه لري او فکس د خیرات الخورانو نه بتره دي، یو ځوان راپورته کیږي، همت کوي او د نړۍ تر ټولو پیسه‌دار انسان کیږي. پس که تاسو ناست یې او دا ویډیو ګورئ، نو مشخصه ده چې ستاسو ژوند د انډریو نه بهتره دی په ابتدا کې. ځکه د اقل یو کمپیوټر لرئ یا د اقل یو موبایل لرئ او په هغې کې یو ډیټا لرئ او دا ډاکومنټري اورئ، نو تاسو وګورئ چې یو هلک چې تقریبا خیرات خور دی څنګه کولی شي ځان په بیلیونر بدل کړي. ولې د دې د کتلو دپاره او په دې باندې د ځان د پوهولو دپاره لومړی موږ ته پکار ده چې د انډریو ماشومتوب ته لاړ شو او انډریو وپیژنو چې څوک و، په کوم حالت کې و. لومړی چپټر، یو ستر پیل. انډریو کارنیګي سکاټلند کې پیدا شو چې له امله یې د نوم تلفظ بدلیده، خو د هغه د ژوند پیل له خفګان او ستونزو سره و. دغه کور په اصل کې 2 کوچنۍ کوټې وې چې یو کې یې همسایه اوسېده. دغه پلار په لاسي شکل کالي جوړول. د فکر کو چې که ځوان شي د پلار همدا دنده به مخته یوسي، خو انقلاب رامنځته شو او ماشینونو نړۍ بدله کړه او د انډریو پلار بیکاره شو. هغه کمې پیسې چې وې نور دوی نشوې پیدا کولی. د انډریو مور اوس کار پیل کړ. هغه به د کلي خلکو بوټان پاکول او ورته به یې جوړول. انډریو خپل پلار لیده چې خلکو ته به یې د کار لپاره زارۍ کولې. نور سکاټلند کې دوی ته څه نه و پاتې. د مور خور یې وویل چې امریکا د چانسونو ځمکه ده. نو په کال 1848 کې دې کورنۍ خپل ټول دارونهدار خرڅ کړ او په قاچاقي لار یې مرش کړه امریکا په لور چې ژوند بدل کړي. یو څه موږ زده کوو د انډریو له داستان نه چې مسافرت د ژوند د بدلون لپاره بهترین اپشن یا بهترینه ټاکنه ده. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې وایي چې که چیرته ستاسو ژوند بهتره نه یا سفر وکړئ یا واده وکړئ، ځکه دا دوه هغه شیان دي چې تاسو ته د نوو اپرچونیټیو یا د نوو اسانتیاو یا فرصتونو زمینه برابروي. بنان د انډریو کورنۍ هم چې کله ولیدل چې نور ورته په ژوند کې هېڅ هم نه دي پاتې او دوی نشي کولی په خپل هیواد کې ژوند وکړي، نه د خوراک دپاره څه لري، نه د څښاک لپاره، نه د ژوند کولو دپاره سم کور لري او نه هم کومه دنده لري، نو دوی هغه مشوره ومنله کوم چې ورته ورکول شوې وه او دوی فکر وکړه که چېرته امریکا ته لاړ شي نو کیدای شي هلته ورته بهتره فرصتونه مساعد شي. ډېری خلک داسې دي چې سفر کوي او دوی واقعا خپل ژوند په مثبت شکل بدلوي په سفر کولو سره، اما ځینې خلک دومره بدبخته دي چې په سفر کولو کې نور هم پسې ژوند تباه کیږي. راځئ وګورو چې د انډریو د کورنۍ ژوند څنګه دی. په دې سفر سره دوی کولی شي خپل زندګۍ کې بدلون راولي یا نه د دوی ژوند به له بد نه بدتره شي. دوهم چپټر،
د سفر پیل. کورنۍ پنسلوانیا د امریکا ته ورسېده چې د فابریکو کور بلل کېږي، خو بیا مور او پلار یې دایمي وظیفه نه لرله. نو انډریو 5 ټولګي نه وروسته ښوونځی پرېږدي تر څو کورنۍ سره کاروبار کې مرسته وکړي. په 12 کلنۍ کې هغه کارتونونه جوړول، ورځ کې 12 ساعته کار کوه او د اونۍ معاش یې $1.0 و. انډریو ویل چې لومړی کمایي یې د ژوند تر ټولو خوږه کمایي وه. هغه خوشحاله و چې کورنۍ سره یې مرسته کولی شوه او انډریو ژر د انجینرانو مرستیال شو. دلته یې ښې پیسې ورکولې، خو دې دندې ورته ډېرې ستونزې هم جوړې کړې وې. ټوله ورځ به یې له ګرمۍ وجود خولې کېده. 14 کلنۍ کې انډریو ځان ته بله دنده پیدا کړه. هغه د ټلګراف دفتر کې پیام رسونکی شو. دا به ټول کلي کې ګرځېده چې ټلګرامونه د خلکو ورسوي او اوس یې $2.50 اونۍ کې عاید و. خو دلته د پیسو دارو خلکو سره لیده کاته پیل کړه او د ټلګرام له برکته پوه شو چې په سیمه کې تر ټولو ځواکمن او پیسهداره خلک دي څوک. د هغوی څېره او نومان یې یاد کړه او چې لیدل به یې سلام به یې ورته کوو. دې پیله ورکړه. یو فرد په نوم د توماس کوټ چې د پنسلوانیا د ریل ګاډي د کمپنۍ منیجر و او دا یو ستر تجارت په سیمه او هیواد کې و. یاد فرد انډریو خوښ کړ، شخصي ټلګراف او سکرتر یې مقرر کړ. اوس یې نو تنخوا وه $15 په میاشت کې او دا ورته یو چانس و چې اصلي مشرانو سره د دې کمپنۍ همچنان آشنایي پیدا کړي. انډریو خپله وړتیا وښودله او ټاماس ورباندې باور کوه. ټاماس انډریو کې ځان لیده ځکه دواړو د غریبې کورنۍ نه پیل کړی و او دواړو د کار کولو سره مینه او په اساساتو یې بلد و او دا اړیکه اوس خاصه شوې وه. ټاماس د کمپنۍ په رئیس باندې بدل شو او په دې شکل د انډریو مقام هم ورسره بدلون ومونده. هغه اوس ټاماس سره له نږدې کار کوي چې د ریل ګاډي پرمختګ وګوري او دې مانیټور کولو د انډریو په راتلونکي باندې ستره اغیزه کوله. هغه اوس پوهېده چې څنګه مالداره خلک تجارتونه کوي او اوس ټام انډریو ته نوی نوم ورکړی و، زما زوی انډي. انډریو ښه روان و خو پلار یې بیا طالع نه لرلې. وروسته له 2 کالو په امریکا کې د انډریو پلار په سن یو 50 کلنۍ کې ومړ. داسې سړی چې د انقلاب قرباني شو. انډریو کور ته راغی، مور یې ژاړي خو انډریو ورته ویل اندېښنه مه کوه، زه دې ساتم او موږ به پیسه داره شو. او له دې ځایه انډریو اصلا نه پوهېده چې څومره زر به شیان بدل شي. اوس تاسو ولیدل چې انډریو سختي تېره کړه. متاسفانه پلار یې د ارمان نه ډک له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ولې انډریو تسلیم نه شو؟ ګورئ د انډریو خلاقیت ته تاسو وګورئ چې کله هم یوه کوچنۍ دنده لري اما کوشش کوي چې اړیکې وپالي. اړیکې یو تر ټولو ډېر مهم شی دی په ځانګړي ډول په اوسنۍ نړۍ کې. که چېرته تاسو ښې اړیکې وپالئ فرصتونه خپله تاسو ته راځي. زه پېژنم ډېری داسې تنبل خلک چې په ټکي نه پوهېږي اما ښې اړیکې پالي د رئیسانو زړه لاسته راوړلی شي، ورځ تر بلې پرمختګ کوي. هماغه خلک چې په اړیکو کې تنبل دي هغوی متاسفانه وروسته پاتې کېږي سره د دې چې تر ټولو ښې اړیکې لري. بنان انډریو 2 خاص خاصیتونه لرل چې باید تاسو دې ته متوجه شئ. د پرمختګ لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده. اول اړیکې پالل، د خلکو خیال ساتل، د خلکو سره همراضي کول، د خلکو سره ملګرتیا کول. او کله چې ته د رئیس سره ملګری اوسې او رئیس کله یو شي ته کار پیدا کړي او غواړي یو پوزیشن چاته ورکړي نو لومړی نفر چې ذهن ته راځي ته یې. دوم انډریو خلاق او قناعت نه کوه. انډریو هېڅکله نه مړېده چې یاره پخوا مې $15 ګټل اوس 20 ګټم دا 20 بس دی. هر هغه څوک چې قناعت کوي دقیقا هغه خلک دي چې پوهېږي چې د دې نه د پورته پیسو ترلاسه کولو ارزښت نه لري. بنان قناعت په ژوند کې په کار نه دی. همیشه باید د پرمختګ په اړه فکر وکړئ. که چېرته غواړئ په ژوند کې پراخ شئ، که چېرته غواړئ په ژوند کې مستقله شئ او مالي استقلالیت ته ورسیږئ. او دقیقا انډریو دا همت وکړ اما دې همت انډریو چیرته ورسول؟ دریم چپټر د ریل پټلۍ. انډریو د ټاماس سره له نږدې کار کوي چې ریل ګاډی ستر کړي. دا یعنې ستر ریل، ستر تعداد او لږ مصارف. او دا لومړی کمپنۍ ده چې ریل ګاډی غواړي 40 ساعته په مزل کې وساتي. انډریو اوس هم تجارت باندې پوهېده او پیسو باندې. ټوماس ورته وایي چې د آډمس ایکسپرس کمپنۍ نه اسهام واخلي او ډېر زر اسهام قیمته شو. انډریو په اسانۍ ډېرې پیسې لاسته راوړي پرته له دې چې کوم کار وکړي. ټاماس ورته وویل چې ستا پیسې تا ته کار کوي. نو له یو خوا انډریو کمپنۍ سره کار کوو او له بلې لوري دې پیسو باندې نور پیسې ګټلې. کله چې په 1861 کې د امریکا کورنۍ جګړه پیل شوه انډریو د ځان په ځای بل څوک جګړې ته ولېږه. په کال 1865 کې کله چې هغه 30 کلن و په کال کې $50,000 عاید لره. انډریو تل سترو چانسونو پسې و او دا ځل پرېکړه یې وکړه چې د کاروبار پرېږدي او د نیویارک ښار ته مور سره لاړ شي. هلته یې غوښتل بالاخره مور ته یې تخیلي ژوند ورکړي. کله چې نیویارک ته لاړ د کیسټون برج په نوم یې تجارت پیل کړ. هغه ریل پټلیو کې کار کړی و. اوس یې غوښته د لرګیو پلونه په
په اوسپنیزو پلونو بدل کړي او دا ورته ښه فرصت و. دوی یوازې پلونه نه جوړول، هغه له خپل مشر دا هم زده کړي و چې باید تولید هم وکړي. هغه د اوسپنې په جوړولو هم کار وکړ، د دې په ځای چې له نورو کمپنیو اوسپنه راونیسي. دا نو د ډیر کنټرول او پسنداز په معنا وه او داسې یې مارکیټ کې ځای پیدا کړ. انډریو له بلې لوري پراخه اړیکې د ریل ګاډو برخه کې لرلې. هغه د هر پله پروژه د همدې اړیکو له برکت اخیستله او کار یې مخته تله. یو ورځ ورته یو ستر وړاندیز وشو د تر ټولو ستر پله جوړولو چې د میسیسیپي له سیند تیریږي او شمال او جنوب سره وصل کیږي. دا لوبه بدلونکی کار و، خو دا چې ولې پخوا چا نه و کړی ځکه نارمل برج د میسیسیپي سیند کې نه درېږي. هغوی ځواکمنو وسایلو لکه اوسپنې ته اړتیا لرله او هغه وخت د اوسپنې ډیره پیمانه جوړول ډیر ګران کار و. اوسپنه کوچنیو وسایلو کې کارېده، نه دومره ستر برج جوړولو کې. خو انډریو ویل که چیرې د اوسپنې قیمت ارزانه شي، دوی نه یوازې دا پل جوړولی شي بلکې کولی شي ستر جوړښتونه هم رامنځته کړي. هغه دا نظریه خپل ذهن کې تیره کړه او په خپل تصور کې دا برج جوړ شوی ولید او هغه په مکمل شکل په پروژه تیر شو او غوښتل یې د سترو اوسپنو د تولید لار پیدا کړي. هغه لاړه، د ډیرو خلکو سره یې ولیده تر څو یوه لاره پیدا کړي، خو پایله یې نه لرله مګر دا چې د هنري بایسمیر سره مخ شو. هغه یو نوې لار د اوسپنې جوړولو لرله چې اغیزمن او کم مصرفه وه. دغه تګلاره ساده او د ډیرې اوسپنې د تولید لپاره کارېدونکې وه. په دې تګلاره د تولید 2 اونۍ کار اوس 15 دقیقو کې کېده. پخوا دا کار ناممکن و او اوس ورته انډریو اړتیا لرله. لا هم دا تګلاره قیمتي وه، خو انډریو خپلې ټولې پیسې پرې ولګولې تر څو دا نوې تکنالوژي خپله کړي. اوس نو هغه غوښتل چې یوه ستره د اوسپنې د تولید برخه ولري، داسې یو څه چې ډېر لږ تجاران یې د کولو جرأت لري. هغه هر څه د دې نه فدا کړه، ورته یې ځینې نور سرمایهدار هم وهڅول. هغه په دې ټولو پیسو دې ماشینرۍ ته کار وکړ او وروسته له څو کالو د میسیسیپي پر سیند تخیلي برج په حقیقت باندې بدل شوی و. دا لومړی ځل د اوسپنې دومره ستر ساختماني حالت و، خو لا هم یوه ستونزه وه. هیچا باور نه کوو چې دومره ستر پل دې په سیند کې د تلو لپاره محفوظه وي او خلک دې نه ویرېدل چې د تلو په وخت دې ومري. نو انډریو باید ثابته کړې وه چې دا کلک دی. هغه وخته خلکو ته ویل چې فیل په غیر محفوظه ځایو باندې نه ځي ځکه پوهیږي. د پل د افتتاح په ورځ چې ټول یې لیدو ته راغلي وه، انډریو د سرکس نه یو فیل راوست چې په پل باندې لاړ شي. نو فیل مخته او خلک ورپسې شو او په بریا پای ته ورسید او پل تجارت لپاره خلاص شو او دا پل تر ننه هلته ولاړ دی او دوامداره دی. خو انډریو لپاره کیسه بیله وه ځکه هغه اوس د اوسپنې سره له دې پل نه ستر فکرونه په رښتیا بدلولی شو. دلته نو تاسو اوس یو څه زده کولی شئ چې انډریو خطر منونکی دی. که چېرته تاسو تجارت کوئ او زړه مو لړزېږي او خطر نه منئ نو تاسو نشئ کولی په ژوند کې هېڅکله پرمختګ وکړئ. زما یو ملګری یو ورځ راغی ما ته ویل شکیب زه غواړم تا سره تجارت وکړم. ما سمه ده موږ کولی شو یو پروډکټ واخلو. څومره لرې؟ ویل $15,000 لرم زه یې درته درکوم. په سبا یې $15,000 راوړه. ما درته ویل چې ګوره سړیه موږ په دې باندې یو پروډکټ پیلوو ځکه $15,000 ستا دي، $15,000 زما دي، دا $10,000 کېږي. نو موږ زه ورباندې یو پروډکټ جوړوو او د دې پروډکټ جوړول 3 میاشتې وخت غواړي. د هغې نه وروسته به دا پروډکټ راځي دلته، بیا به ورته مارکیټینګ کوو، بیا به یې خرڅوو. نو ایله شاید زما او ستا $15,000 په $15,000 په 8 میاشتو کې لا یو کال کې بدل شي. نو دا ولې صحیح ده، هېڅ خبره هم نه ده، کوم مشکل نشته دی. قرارداد مو کار څه ختم شو. سړي چې دی علی بابا کې چې دی کوم $200 اچولي وو، هغه علی بابا نه و، د علی بابا په نوم فیک جوړ شوی کوم ویب سایټ و او د ده نه یې $200 غلا کړ. نو سړي چې هلته ولیده چې یاره $200 مې غلا شو. یو هفته وروسته ما پسې راغی چې وروره د ما پیسې بیرته راکړه، ما په علی بابا کې تاوان کړی دی، زه نور نه غواړم تجارت وکړم. نو دا په تجارت کې د رسک منل باید تاسو زده کړئ او که یو ځل مو دوکه وخوړله بل ځل باید پام وکړئ. اما په دې معنا نه ده چې کله تاسو په تجارت کې فریب خورئ نو تاسو یو دم ووایئ چې زه نور تجارت نه کوم. ښه که تجارت نه کوئ څه به کوئ؟ اوس هغه سړی ناست دی کوم چا سره په $12,000 نوکري کوي. بنان رسک منل ډېر زیات مهم دي په تجارت کې او د انډریو نه تاسو دقیقاً دا زده کوی شئ او د دې ترڅنګ چې تاسو خطر منئ، رسک منئ او فکر کوئ چې باید لوی شئ، اما ترڅنګ یې باید دې ته هم پام وکړئ چې څنګه خلک له ځان نه خوشحاله وساتئ. که له ځانه ستر خلک خوشحاله وساتئ تاسو سترو ځایونو ته رسیږئ. د موږ اکثریت چې په تجارت کې نه کامیابه کیږي نوی به یو خپل تجارت شروع کړي او دا تجارت به یې ډېر عادي تجارت وي او دښمني به یې راخیستي د داسې یو چا سره چې د هغې تجارت پلار دی. زموږ یو ملګری و ده چې دی د یو کمپنۍ د رئیس سره کار کوه. هغه بیچاره ورته کار وښوده، د کاروبار راز هر څه یې ورته وښوده. په سبا د هغه نه جدا شو، د هغه په ضد یې بله کمپنۍ راویسته، د هغه په ضد مخته ته. نو که زما منئ د انډریو د ژوند نه کوم څه زده کوئ هغه دا دی چې کله هم تاسو غواړئ مستقله شئ، مستقل شئ، خپل شخصي تجارت شروع کړئ. دا ډېره ښه خبره ده.
اما هغه خلک چې د تاسو نه ستر دي، هغه خلک چې د تاسو نه ډیر تجارت لري، هغه خلک چې یو وخت کې تاسو سره ملګرتیا کړې وه، لا هم د هغوی احترام کوئ، لا هم د هغوی نه مشورې اخلئ، لا هم هغوی ستایئ، لا هم هغوی خوشحاله ساتئ. بنان دوه درسه موږ د انډریو د ژوند نه اخیستی شو. بیا هم یو دا چې خطر منونکي اوسو، دوم دا چې د ځان نه د سترو خلکو سره ښې اړیکې وپالو او هغو خوشحاله وساتو. او دا چې انډریو څنګه دا کار کوو، زه غواړم بهتره تاسو پرې پوه کړم. څلورم چپټر د فعالتوب قیمت. د انډریو له پرمختګ سره اوس د سترو وسپنو جوړول ممکن شوي و او د هغه ستر مشتري ریل روډ کمپنۍ وه. دوی غوښتل هم یې پلونه او هم یې ریل پټلۍ د وسپنو وي. د ممکنتوب لپاره یې نه، چون ځواکمن او دوامداره کاري وسایل و. نو دا چې دی تر ټولو ستر مشتري و، انډریو د خپلې وسپنې نوم عجیبه وټاکه. هغه د خپل نوم په ځای ورته د ایډګار ټامسن د وسپنې کار نوم ورکړ. دا نو د پنسلوانیا د ریل پټلۍ د مشر نوم. هغه فکر کوه د دې فرد له نوم سره به عامه درناوی او ډیر مشتریان ترلاسه کړي او دا خبره سمه وه. دفعتا خپله ټامسن ورنه د 2000 وسپنیزو ریل پټلیو غوښتنه وکړه او له بلې خوا د انډریو د وسپنې د تولید پلان په بنسټیز ډول کاریدونکی و. دغه شعارو قیمتونو ته او عاید ته په خپله باید وخت ورکول شي او وڅارل شي. په خواشینۍ سره یو لار د کم مصرف د کارکوونکو د پیسو کمښت او د کار ارزښت راکمول و. دغه کارمندانو 12 ساعته اونۍ کې 7 ورځې کار کوه. هغه یو رخصتي ورکوله د جولای 4. کارمندان به له ستړیا ژوبلیده او آن به ډیری د مرګ خولې ته تله. کارکوونکو ته محافظوي شیان هم ډیر نه ورکول شوي. نو کارمندان له روحي او فزیکي حالته ستړي وه. آن د انډریو لخوا به یو بل سره په ضد او جنګ اچول کېده. د دوی کاري دوره یو سره کرخه وه چې ورنه نه شوه تېرېدی. که نه نو له دندې ویستل کېده. د کارمندانو برخلاف کېدنه لوړه وه ځکه هر فرد له دندې ستړی کېده. خو دې کار انډریو ته پایله ورکړه. هغه غیر مسلکي خلک نیول او په ساده توب یې تبدیلول. نو کارمندانو ته اصلا د انسان په سترګه نه کتل کېده. یوه خبره په 18 میلادي کې یوازې انډریو نه و چې کارمندان یې د مرګ تر سرحده کار کولو ته مجبوره کول، خو انډریو بهتره کار په کم لګښت خپله اصلي پالیسي ټاکلې وه او دا کار دقیقا درد بخوره و. د هغه کار تر ټولو ډیر تولیدونکی په نړۍ کې و او زر 225 ټنه وسپنه په ورځ کې تولید کولی شوه. دا نو د ارزانه وسپنې د تولید لار وه چې بسته ملت یې په پښو درولو. هېواد ته یې د اړتیا وړ وسپنه ورکوله او خپله هم پیسه داره کېده. هغه مصرف کې کنجوس و خو فرصت ته په کتو به یې ستره سرمایه ګذاري هم کوله. مثلا د ټکنالوژۍ په پرمختلو سره هغه تل غوښتل ماشینونه د انسان ځای ونیسي. ماشین خوب ته اړتیا نه لري، نو پروسه، انساني قوه او ډیپارټمنټونه له منځه تله او د پرمختګ لپاره هغه بیړنۍ او بې بنسټه پریکړې کولې او هغه تل ځان ډاډه کوه چې د کمپنۍ تولید خپله کنټرول کړي. مثلا د موادو له اخیستو تر تولید او بیا ترانسپورټ او تر مشتري رسولو به یې ځان دخیل ګڼه او په دې سره یې مصارف لا نور هم سره کم کول. په 33 کلنۍ کې هغه ځان ته لیک ولیکه، یوازې 2 کاله نور هم کار وکړه. هغه غوښتل نور ژوند عجیبه اهدافو ته ورکړي. د ډیرو پیسو پیدا کول باید ماته داسې هیله راکړي چې دایمي هر څه له سره وکم. خو 2 کاله وروسته هغه هم کار کوه او هم سترو جنجالونو کې ګیر و. اوس نو انډریو په سترو تجارانو باندې بدل شوی و. د ده سره بې حسابه پیسې وې، د کمپنۍ له حده ډیره پراخه شوې وه او دا پکې ډیر ښه روان و. اما یو شي ته مو پام وي چې د تجارت پیل سختي، بیا د تاسو تجارت آهسته 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 پرمختګ کوي، یو اوج ته رسیږي. کله چې اوج ته رسیږي د خلکو درته ډیر فکر کیږي او خلک کوشش کوي تاسو ته ډیرې ستونزې پیدا کړي. که چیرته د خلکو درته فکر نشي، نړۍ کې شاید داسې یو بحران رامنځته شي چې ستاسو تجارت د خطر سره مخامخ شي. نو نر هغه څوک دی چې خپله ستره کمپنۍ د سترو بحرانونو نه په بریا راوباسي. نو انډریو ستر شوی او د ډیرې پیسې لرلې، اما اوس تجارت د بحران سره مخ، د ستونزو سره مخ و. دا چې انډریو څنګه کولی شي خپل تجارت د دې بحران نه راوباسي. فکر وکړئ تاسو یوه بیړۍ لرئ چې ډیره کوچنۍ ده، اول د سیند په عادي سواحلو کې ګرځئ. نو کله چې ستاسو بیړۍ غټیږي هغومره ستاسو جرأت ډیریږي چې سمندر ته وردننه شئ. نو غټه بیړۍ چې ده د غټو څپو سره مخ کیږي. هیڅوک غټه بیړۍ د سمندر په څنډو کې نه چلی. غټه بیړۍ ځکه جوړوي چې د سمندر د سترو څپو سره ځان وهي. نو کله چې انډریو وستر شوی و، کله چې د انډریو پیسې اوس بې حسابه وي، کله چې انډریو یو ستر تجار و، نو د ده توقع باید نه چې د کوچنیو ستونزو سره مخ شي. د توقع باید دی چې د سترو بحرانونو سره مخ شي او متاسفانه دا د نړۍ یو ستر بحران سره مخ کیږي. ولې د نورو په خلاف آیا دا کولی شي د دې بحران نه راوځي او که نه؟ 5م چپټر د امریکا جوړښت.
له بریاو وروسته انډریو ته ستونزې پیدا شوې. د ریل روډ ستر مشتري یې سترو ستونزو سره مخ و. دوی د سړکو جوړولو کې دومره بیړه کړې وه چې رقابت بیخي ډیر شوی و. کله چې سټاک مارکیټ ماتیږي او اقتصادي کارونه آهسته کیږي، ریل پټلیو د پایښت لپاره لار نه لرله او پیسې یې له لاسه تلې. د ریل ګاډو د اوسپنو اخیستلو غوښتنه هم یودم راکمه شوه. خلکو پیسې نه لرلې او که پیسې نه وي څوک اوسپنه نه اخلي. خو یو فرد دا حالت د چانس په سترګه ولیده چې نوم یې جان ډي راکفیلر و. هغه ریل پټلیو ته وویل چې زما تیل باید ولېږدوئ په ډېر ښکته قیمت، او هغوی هم له بېکارۍ دا کار بهتره ګڼه. کله چې کار پیل شو، ریل پټلۍ پوهې شوې چې بیخي یې بیه ښکته ده او دوی پکې ان خپل مصرف نشي پوره کولی. دوی بیا خبرې وکړې که کومه چاره ورته پیدا کیږي، خو هغه ویل نه، او په پوره شکل یې دوی سره کار بند که او دې خبره لا پسې خرابه کړه او ډیری کمپنۍ تباه شوې چې یو یې د انډریو د ملګري ټام سکاټ وه. هغه دې برخه کې ټوله سرمایه له لاسه ورکړه. نو ټامس دا ځل د مرستې کولو په ځای له انډریو نه مرسته غوښتله. هغه و چې انډریو ته یې دنده ورکړه او د تجارت لار یې ور وښودله. نو هغه ویل انډریو هغه څوک دی چې دا نشي ناهیلی کولی، خو انډریو ورسره مرسته ونه کړه ځکه د هغه ټولې پیسې په کمپنیو باندې وې. ټامس ناهیله شو او څو میاشتې وروسته له غم وموړ. د انډریو یو تر ټولو نږدې ملاتړی نور نه و. انډریو د ملګري قبر ته په 1881 کې لاړ او فکر یې وکړ چې د دې کار مسؤل راکفیلر دی، شاید د دې عمله چې ځان له ګرمتوب وژغوري. خو انډریو د راکفیلر سره دښمني پیل کړه او غچ یې غوښته. دا د غوړیو د بادشاه او د اوسپنې د بادشاه جګړه ده. دا جګړه له دې هم بهتره کېده. دوی کرسمس کې یو بل ته بدې ډالۍ لیږلې. یوه ورځ راک انډریو ته د کاغذ واسکټ ولیږه چې دا یعنې ته غریب او مهاجر شخص وې. خو له دې ور اخوا دوی هره بله لار هم کاروله چې یو بل سره جګړه وکړي او یو بل ته ستونزې جوړې کړي، او داسې انډریو غوښتل چې نورې پیسې هم پیدا کړي او دا جګړه وګټي. د ریل ګاډي کار خراب و. نو انډریو نوی مارکیټ ته مخه کوي. هغه لیده چې بیکاره خلک نوي ښارو لکه شیکاګو ته د کار په تمه را روان دي، او انډریو وویل د اوسپنې په استفادې ستر ساختمانونه جوړوم ځکه دې ښارو ډیرو کورو ته اړتیا لرله او اوسپنې ورته دا خوب په حقیقت بدلوه. او ډیر زر د نیویارک ښار څیره په مکمل شکل سره بدله شوه. د هغه سرمایه ډیرېده. هغه هر کال $1 میلیون عاید کوه، خو بیا هم دا سرمایه له راکفیلر سره د مقایسې وړ نه وه او هغه غوښتل چې خپله سرمایه ډیره کړي. ښه خبر دا و چې یو نفر یې پیژنده، خو بد خبر دا و چې دا فرد به ډیرې بدې پایلې هم ولري. دلته یو د پند نه ډکه بل کیسه چې زه غواړم تاسو ورته متوجه کړم هغه دا ده چې 3 شیانو ته ستاسو پام وسي. اول، تجاران هیڅکله ځان سره پیسې نغدې نه ساتي ځکه نغدې پیسو ساتل حماقت دی. نغدې پیسې تا ته بچي نه کوي، نغدې پیسې تا ته ګټه نشي رسوی. یوازې دومره پیسې باید وساتئ چې په سختو شرایطو کې ته د هغې نه استفاده وشي کولی. د هغې نه د ډیرو پیسو په نقد شکل ساتل دا یو حماقت دی. ستا پیسې ته باید بندې کړي په داسې یو ځای کې چې هغه تا ته نورې پیسې درکړی شي. یوه مسله چې موږ دا پند زده کوو ځکه انډریو په داسې حالت کې چې د ملګری د پیسو د کمښت سره مخ دی، ورنه پیسې غواړي. انډریو ورته وایي چې ته خو پوهېږې زما ټولې پیسې په کمپنیو کې بندې دي. او بله کیسه دا زده کوو چې کله تاسو سختو شرایطو سره مخ کیږئ، ماته خورئ، نو باید په ځان فشار رانولئ ځکه د انډریو د ملګري غوندې به خدای ناخسته تاسو هم د ډېر غم نه مرئ او ژوند به مو لاهو کیږي. بنان په تجارت کې چې د فشارو سره انسان مخامخ کیږي. یو دغه صرافو د ډېرې زیاتې پیسې تبدیلي کړې وي، بیا یو دم ډالرو چې دی سقوط کړی او ښکته شوی و. نو د صراف چې کتلي چې ډالر سقوط کړی، په ده باندې د زړه حمله راغلې وه، ځای په ځای مړه شوی و. هلته سوری شهزاده کې خلکو ویلي چې دی یو وکړه لکه نور چې دی سړی وغورځېد او مړ شو. کله چې دا مړ شو په سبا باندې ډالر بیرته 2 چنده جګ شوي وو. بنان که تاسو وشئ کولی په تجارت کې خپل سټرس کنټرول کوي، تاسو کولی شئ بریالي شئ ځکه ژوند همیشه په یو لیول نه دی چې یا به دایم ښکته یا به دایم پورته وي. ژوند کله ښکته کله پورته وي او دا د رب واده ده. رب په قرآن عظیم الشان کې وایي مفهوم یې داسې ده چې ژوند لکه د فصلونو خاصیت لري، کله به ژمی کله به اوړی کله به دوبی. بنان هر تجار چې تجارت ته مخه کوي باید په یو شي باندې پوه شي چې که چېرته په تجارت کې ښې ورځې شته، بدې ورځې هم راتلونکي دي. که چېرته بدې ورځې شته، ښې ورځې هم راتلونکي دي. او دا د تجارت یو تر ټولو مهم اصل دی چې باید هر تجار ورته پام وکړي او هر تجار باید ورته متوجه وسی. اما یو شی بل هم دی د دې سره چې انډریو خپل دا ملګری د لاسه ورکوي. اوس که چېرته تاسو غواړئ یو کامیابه تجارت ولرئ، باید یو دوامداره رقیب ولرئ او د دوامداره رقیب ترڅنګ باید دوامداره ملګري ولرئ. که یو تجار دوامداره ملګري نه لري او دوامداره رقیبان نه لري، دا اصلا تجار نه دی. نو اوس انډریو چې کله خپل ملګری د لاسه ورکه د خپل وجدان د آرامولو دپاره هغه چا چې د ده ملګري ته تاوان رسولی او د هغه ته د دایمي دښمن په سترګه وکتل
او د دې د خاطره چې هغه دښمن ته ورسیږي او هغه ته ماته ورکړی شي د یو بل ملګري ته اړتیا لرله. شپږم چپټر هنري کلیفریک. د خپل د اوسپنې کمپنۍ لپاره انډریو د هنري کلیفریک سره یو شو، یو بل تاجر چې په بد اخلاقۍ مشهوره و. هنري ویلي و چې باید تر 30 کلنۍ پورې میلیونر شي او بریالی هم شو. په حقیقت کې هغه هر څه د چې غوښتل په هر قیمت یې ترلاسه کول. انډریو بیا خپلو خلکو سره مینه لرله، خو فریک یې کیسه کې نه و. هغه بېرحمه و، خو انډریو ویل د هغه شراکت به یې کمپنۍ کې بې جوړې کړي، او که فریک سره ملتیا وشوه هغه خپل ارزښت ورته ثابتوي هم. هغه د انډریو د کمپنۍ قراردادونه پراخ کړه او ورسره یې مصارف راکم کړه. اوس چې فریک د کمپنۍ مشر و، نو انډریو به ډیر خلکو ګناهګار نه بله. سره د پرمختګ هغوی غوښتل مصارف نور هم راکم کړي. انډریو به دا کارونه په فریک اچول او هغه به د خلکو بدې راته. فریک به د کارګرو د یووالي مخه نیوله او هغوی به یې هر ډول کار ته مجبوره کول. نو فریک د انډریو او کارمندانو ترمنځ ولاړ سړی و، ځکه ده به معاشات کمول او په کارمندانو به یې کاري وخت ډیره و. انډریو او فریک اوس قدرتمند ځواک و. د دوی د ظلم یو مثال په یو کمپنۍ کې د ډوکین د اوسپنې کارګاه کې بیانوم. ډوکین غوښتل انډریو په څیر د ماشین نه په ګټه اخیستو مخ ته لاړ شي، او انډریو دې رقیب ته اندېښمن و او د لوبې د بدلون لپاره هغه د فریک نه مرسته وغوښته. هغه د دې کمپنۍ نوم بد کړ چې بدله اوسپنه خرڅوي، او د همدې امله ډیری کمپنیو ته وویل شو چې د هغه اوسپنه مه اخلئ چې اصلي ماهیت نه لري. خلکو ورنه اوسپنه اخیستل بند کړه او د کمپنۍ ګټه مخ په کمیدو شوه، او په دې شکل یې ورته د کمپنۍ د خرڅو ویل. مشتریان یې ورنه خپل کړه او کمپنۍ یې برباد کړه. او کله چې کمپنۍ واخیسته بیرته یې د هغوی د پرمختګ تخنیکونه یاد کړه او بازار کې یې پلي کړه. کوم څه چې دوی بدنامه کول اوس یې هماغه خپله کول، او دا یوازې د بدنامه کولو تګلاره دوی نه کاروله، بدتره یې هم کاروله. فریک خپل ارزښت له دې وروسته نور هم روښانه کړ. دوی اوس د کارګرو معاش کم، کار ډیر کړی و. نور رقیبان یې تباه او کمپنۍ یې اخیستلې، خو د دوی ملګرتیا یا د ملګرتیا بد خبرونه هم د دوی لپاره جوړول. لومړی مصیبت هغه وخت و چې کلرک یوه ځمکه واخیسته او پکې د پیسهدارو لپاره د ناستو پټ ځای جوړ کړ چې پکې بانکر، مالدار او مشهوره خلک و، او یو د هغوی انډریو د شریک و. نوم یې ورکړ د شمال د کب نیونې او ښکار کونې کلب، او دا چې دوی شخصي ماهي نیونې کولې. پوره شمالي ډمپ یې هم اخیستی و چې پکې 2 میلیونه تنه اوبه وي، او څو مایله لاندې پکې د کارکوونکو یو ښار و. خو پیسهدارو دا د اوبو بند ځان ته جوړه او د امنیت کیسه کې یې نه وه. دوی پکې سرکونه جوړ کړه او ان د اوبو بند یې ښکته بوته. په دې اړه دوی ته ډیر ویل شوه، خو دوی یې پروا ونه کړه، بلکې غوښتل یې خپل ساعت پکې تیر کړي. خو په 1889 کال کې په شدت باران وشو او بند له منځه لاړ، او په میلیونونو تونه اوبه لاندې د غریبانو ښار ته لاړې. 2299 خلک مړه شوه، په شمول د 400 ماشومانو. د جسدونو پیدا کېدل ستونزمن و، ځکه په زرګونو مایله لرې پراته وه، او دا د یو انسان لخوا رامنځته شوی بدترین ناورین و. هر چا پیسې ورکولې چې له سزا ځان بچ کړي، خو انډریو د دې کلب پیژندل شوی غړی و. د شخصا د بند په جوړولو کې هیڅ اغیزه نه لرله، خو مرسته یې کوله د فرانک جرمونه پټ کړي. او دا چې فرانک سره شریک او هلته ستر غړی و، رسنیو ته کافي وه چې نوم یې بد کړي، او په دې شکل د خلکو کرکه د هغه په وړاندې مخ په ډیرېدو شوه، او دا د هغه د ستونزو یوازې پیل و، ځکه مسایل له دې هم بدتره کېده. انډریو یو بد ملګری ټاکلی و د فریک په نوم، او یو شي ته مو پام وي، که چیرته تاسو په تجارت کې بد ملګری وټاکئ نو تاسو ورسره بد کیږئ. که چیرته تاسو په تجارت کې دوکهباز ملګری وټاکئ نو تاسو ورسره دوکهباز کیږئ. که چیرته تاسو په تجارت کې نیک او صادقه ملګری وټاکئ نو تاسو نیک انسان باندې بدلیږئ. بنان د فریک اغیزې په انډریو باندې زښته ډیرې وي، ځکه فریک خو یو طرف نه بسته کلی په اوبو لاوکه، او دا عادي خبره نه ده. دا د ماشومانو د قتل معنا ورکوي، دا د ښځو د له منځه وړلو معنا ورکوي. او د بل طرف نه سره د دې چې انډریو فکر کوي زه هوښیار یم، فریک چې کوم کارونه کوي هغه د هغه په نوم تمامیږي او زه به ځان ترې نه وباسم. اما بالاخره خلک خو لوده نه دي، یوه ورځ نه یوه ورځ پوهېږي چې تا هم دې فریک ته صلاحیت ورکړی ده. زموږ په دفتر کې هم ځینې وخت داسې وي چې لکه په ځینو دفترونو کې چې زه کار کوم داسې چې رئیس چې کوم دی دا یو مفسد انسان چې دی راولي زموږ په رس باندې بیا چې موږ ورته وایو چې دا سړی مفسد دی، وایي چې ولا دا خو مفسد دی، اما څه وکړو اوس ورسره مخ یې وروره، خو تا راوسته دی، ته یې لرې که. نو که ته پوهېږې چې هغه مفسد دی او نه یې لرې کوې، معنی یې دا ده چې ته ورسره اړیکه لرې، معنی یې دا ده چې د هغه ګټه تا ته هم رسېږي. نو دې مسلې ته باید تاسو مکمل پام کړئ او دې موضوع ته باید تاسو په اساسي شکل پام کړئ. نو باید ووایم چې اوس د فریک اغیزې چې دی
او د فریک کوم ظلمونه چې وه د په انډریو باندې مایسته ایسته بد اغېزه کوله. اووم چپټر د کور اخیستنې جګړه. د انډریو د کاریګرو غوسه ډېرېده او هغوی فکر کو چې په انساني غلامانو بدل شوي. انډریو پرمختګ کو خو کاریګر یوازې ژوندي و. انډریو به تل په عامه ځایو کې د کاریګرو د اتل په څیر څرګندېده خو په پټه به یې بیا هر ډول ظلم کولو. مثلا هغه یو کتابتون جوړ کړ چې ویل یې دا مې کاریګرو لپاره جوړ کړی دی خو په اصل کې کاریګر چیرته له کاره بېکاره کېده او چیرته هغوی سواد لرو. کتابخانه په اصل کې د خپل ځان لپاره د جوړه کړې وه. که یې مرسته کوله خو پیسې به یې ورکولې، محافظوي شیان به یې ورکول. خو انډریو غوښتل ښه انسان وښودل شي. کتابتون او سترو جلسو کې یې خبرې کولې او یا هم ښکلې لیکنې. نور د کثیف کار نشي پټوی ځکه فریک اصلا د خپل ځان او نوم پروا نه کوله او د لومړي رقیب کمپنۍ اخیستل چې بریا وه اوس دوی دوهمه هم واخیستله. هغه په شدت پکې سرمایه مصرف کړه چې ډیره اوسپنه تولید کړي خو تر ټولو د مخه مصارف په صحیح شکل نه و پیژندل شوي او له بلې لورې دلته کمپنۍ کې د کاریګرو ټولنه وه چې په شدت سره د بدلونونو غوښتونکې وه. خو انډریو ویل چې ورته به یو کتابتون جوړ کړي که چیرې کاریګر دا ټولنه پرېږدي. هغه غوښتل د یو ظالم فرد نه ځان په یو اتل بیا ځلي بدل کړي. انډریو فریک ته دنده ورکړه چې دا کار وکړي او ورته یې وویل چې دا به یې له کار ملاتړ وکړي خو د خبرو په وخت کې ځان له دوی لرې کړ ځکه هغه د فریک له ظلم خبر و. نو د مې په 1892 کې انډریو رخصتۍ ته سکاټلند ته لاړ او هر څه فریک ته پاتې شوه. داسې انډریو غوښتل ځان له شرایطو لرې وساتي خو فریک ته یې ویلي وه چې هر څه وکړه خو کیسه ختمه کړه او د ده له تلو سره سم کاري وخت اوږد شو. معاشات راکم شو او خطرناکه چاپیریال کې د کاریګرو ژوبلیدل هم ډېر شوه. 9 سلنه د اوسپنې کاریګر د دندې پر مهال مړه شوه او د دې کار د منع لپاره باید د دوی ټولنه له منځه لاړه شي. نو قرارداد مخ په ختمېدو و. ټولنې ویل معاش مو دې ډېر شي او محافظتي وسایل دې راکول شي خو فریک برعکس د هغوی غوښتنه 22 سلنه کمه کوله او ویلي چې ټولنه هم باید له منځه لاړ شي. فکر وکړئ د کمپنۍ خاوند په ګټه کې دی خو بیا هم وایي چې معاشات مو کم او کار مو ډېر کوي. خو فریک ویل که مونږ کاریګرو ته کار ورنکو بیرته راځي او شرایط مني خو داسې ونه شوه. کاریګرو حوصله ختمه شوه او کار یې بند که او غوښتل یې انډریو سره اړیکه ونیسي خو انډریو له دوی ځان پټ کړی و او فریک ته یې ویلي و چې هر څنګه کېږي دا خبره ختمه کړي. د جون په 25مه فریک یو لیک ولیکه چې نورې ټولنې سره خبرې نه کوو او د کارمندانو سره فردي غواړو خبرې وکړو. ان ټولنې ویل چې ټول شرطونه د فریک مني خو ټولنه نه باید له منځه لاړه شي خو فریک نه غوښتل د هغوی یوه خبره مو مني. نو د جون په 9 فریک کمپنۍ بنده کړه او کاریګر یې وشړل. دواړه انډریو او فریک فکر کوو چې څو ورځو کې به کاریګر بیرته دوی ته راشي او فریک ویل که بیرته رانشي نو مهاجرو کاریګرو ته به کار ورکړي چې د ټولنې غړي نه وي. کاریګرو سره که پیسې د څو ورځو په جریان کې ختمیږي دا سمه خبره ده. انډریو او فریک وار له مخې خپلې اوسپنې سپما کړې وې خو دوی نه پوهېده چې کارکوونکي سره څومره متحد وه. دوی هم د کمپنۍ مخې ته ودرېده او فریک ته یې د نوو کاریګرو د نیولو اجازه نه ورکوله. کمپنۍ بنده پاتې وه او کاریګر به ولاړ و. فریک ماته زر نه منله او د انډریو ملاتړ لا ورسره و. موږ له تا سره یو تر پایه پورې. نو فریک شخصي نظامي خلک وګمارل تر څو مهاجر کاریګر کمپنۍ ته دننه راولي خو دوی مقابل کې پخوانۍ کارکوونکي لا ولاړ دي. د جولای په 6 کال 1892 کې 300 دا نظامیان د سیند له لارې رادننه شو د سلاګانو سره. فریک فکر کو د نظامیانو په لیدو سره به کاریګر وتښتي خو برعکس هغوی منډې کړې چې له کور سلا او یا هم له لارې هره ممکنه وسله خپله کړي. تیږې، چاکو، کوتک، اره او هر څه چې لاسته ورتله. کله چې نظامیان ورنږدې شو یو کارکوونکي ورته ویل چې موږ هم سلا لرو خو تاسو ځان دې جنګ کې مه ګډوئ. خو نظامیانو له فریک امر درلوده دا چې کمپنۍ آزاده کړي. تر اوسه پوه نه یو چې لومړۍ مرمۍ چا ویشتې خو زر کمپنۍ د جنگ په میدان بدله شوه. کارکوونکو د نظامیانو ټولې بیړۍ ورخرابې کړې. ماشین، بیړۍ، کمپنۍ هر څه یې وسوځول او نظامیانو هم هغوی وژل او جګړې 12 ساعته دوام وکړ. د جګړې په وخت کې 9 کارکوونکي ووژل شوه او 7 نظامي افراد ووژل شوه او دواړه لوري ډیری خلک زخمی شوه. دواړه لوري مړینې وې او پایله کې د سولې غوښتنه د نظامیانو لخوا وشوه. فریک فکر نه کوو خبره دې دومره لویه شي خو اوس مجبوره وه چې دوی سره سوله وکړي او د فکر غلط ثابت شو. تاسو د کاریګرو د جګړې او د فریک او د انډریو د جګړې نه یو شي ته ښه پام وکړئ چې که چیرته کاریګر اتفاق ولري هیڅکله یو کمپنۍ په هغو ظلم نشي کوی. که چیرته ملت اتفاق ولري هیڅکله حکومت په هغو باندې ظلم نشي کوی. که چیرته تاسو پاکستان او بنګلادیش سره مقایسه کوئ پاکستان ته تر ټولو ستره د شرم خبره ده. په بنګلادیش کې یو قانون
د عامو خلکو په خلاف وضع شو. عام خلک با اتفاق او ټول نظام ور سرچپک او کله چې نظام رنګ که بیرته همدغه عامو خلکو سرکونو ته راووته نظم ته کار وکړ. اما تاسو وینئ چې د پاکستان اسټبلیشمنټ په دوامداره شکل په بلوچانو ظلم کوي، په وزیرستانیانو ظلم کوي، په پښتونخوا ظلم کوي او په سیاسونو ظلم کوي لکه په عمران خان. اما د اسټبلیشمنټ په وړاندې څوک نشي درېدی او د اسټبلیشمنټ ستونزه ورته څوک چې دی نشي حل کولی. ولې؟ چون دلته اتفاق نشته. ولې؟ چون دلته همت نشته. یو د پښتون په نوم جنګیږي، بل د پالوچ په نوم جنګیږي، بل د وزیرستاني په نوم جنګیږي، بل د پی ټی آی په نوم جنګیږي، بل د پی ټی ایم په نوم جنګیږي. که چیرته نوم یو شي او که چیرته ټول متحد شي نو د پاکستان خلک کولی شي خپل حق ته ورسیږي. دا مثالونه د دې خاطر نه ورکوم چې زه د کوم سیاسي فرد اوسم یا د خدای نخواسته زه د پاکستان خلاف تبلیغ کوم یا د پاکستان د اسټبلیشمنټ خلاف تبلیغ کوم. اما ظاهرا دا مثال ځکه ورکوم چې اکثرا خلک په پاکستان کې نارامه دي، اکثرا خلک په پاکستان کې ناراضه دي، اکثرا خلک د پیسو د پړسوب نه شکایت کوي، اکثرا خلک د بیکارۍ نه شکایت کوي. اما هیڅ بدلیږي نه. اوس ډیری وختونه کیدای شي ځینې مبارزې ظاهرا داسې ښکاره شي چې بې ګټې وي، اما دا په بنسټیز شکل بدلون راولي. لکه د انډریو په وړاندې د کارګرو دا مبارزه ظاهرا کیدای شي انډریو ګټلي، اما تاسو به وروسته وګورئ چې همدغه یوه مبارزه د انډریو د ټولو کمپنۍ د له منځه وړلو لامل کیږي. لکه د عمران خان مبارزه که چیرته تاسو وګورئ ظاهرا به خلک فکر کوي چې عمران خان په زندان کې دی، ظاهرا به خلک فکر کوي چې عمران خان نشي کولی رسیدګي وکړي ستونزو ته، عمران خان ماته ومنله. اما متوجه اوسئ چې د عمران خان کومه مبارزه چې دا د نسلونو ذهنیتونه چې دی بدلوي او دا به په بنیادي شکل ټول مافیا یو دم ختموي. پس د دې دپاره قرباني عمران خان ورکوي، لکه د انډریو د کمپنۍ د ظلمونو د له منځه وړلو دپاره چې کارګرو قرباني ورکړه. او دې ته باید پام وي چې دغه مبارزې بنسټیز بدلونونه راوستلی شي. اتم چپټر لویېدل او ماتېدل. په کمپنۍ کې د جګړې وروسته د پنسلوانیا حکومت خپله ملیشه ولیږله چې هر څه کنټرول کړي. عساکر راغله او غوښتل یې چې کمپنۍ آرامه وساتي. برنامه دا وه چې حکومت به کارمندان تلو ته مجبوره کړي، دوی به نوي کارمندان راولي او هر څه به نارمل شي. خو کارمندانو یوازې دنده له لاسه نه ورکړې، آن کورونه او هر څه یې له لاسه وتل. دوی که پاتې کېدل هم په کم معاش، ډیری کاري وخت او پرته له محافظت او ورسره مجبوره و چې خپله ټولنه یې هم پریښې وه او دا یعنې نور به د 45 کالو لپاره هیڅ داسې ټولنه نه جوړېده. دا په تاریخ کې ستر بدلون و او د انډریو او ملګري لپاره یې ستره بریا. خو له بل اړخ د انډریو په دې کار سره د هغه عامه انځور هم خرابېده. هغه بیا هم سکاټلند کې پاتې شو چې کیدای شي دا هر څه د خلکو د یاده ووځي، خو په حقیقت کې دا کار هغه ته تاریخي شو او د زمانې بد مثال باندې بدل شو. انډریو خپله پټېده او بد کارونه یې په نورو کول. خو پوښتنه دا ده چې د کمپنۍ دې بده پیښه کې انډریو څومره ځان ملامته بولي. خو هغه ویلي و چې زه له هیڅ خبر نه وم او زما په دې کې هیڅ ګناه نشته. هغه وایي په ژوند کې هیڅ څه هم زه دومره نه یم خفه کړی. هغه د کارکوونکو په څیر ځان قرباني بولي او وایي که زه هلته وای داسې څه به نه کېدل. او هغه وایي چې له خبرو خبر نه و او هغه وخت دا په سکاټلند کې و. 2 نظامیان ونیول شوه خو دواړو فکر نه کوو چې جګړه به وشي. نو انډریو کس نه لره او نه پوهېده چې داسې به کېږي او شاید هغه اصلا نه غوښتل چې جګړه دې وشي. خو اسناد راووتل او دا مجبوره و مسؤلیت ومني، ځکه په لسګونو اسنادو کې ښودل کېده چې د فریک ته ویلي و هر څه وکړه خو خبره ختمه کړه. مثلا خو خط کې دا لیکي چې هیڅکله دا خلک بیا ونه نیسي، اوس نه باید ناکامه شو. نو دا انډریو و چې فریک ته یې دنده ورکړه او هغه نظامیان راوغوښته. انډریو د فریک له ظلم نه خبر و، نو نه باید یې داسې کړي وای. انډریو له دې پیښې ډېره ګټه هم وکړه. لا یې سرمایه خپله پراخه کړه او له بلې لوري عامه خلک هم غلي شوه کله چې د کارګرو سره دا ظلم ولیده. آن په فریک حمله وشوه خو د سر په ځای په غاړه ولګېد. هغه ویل که زه مړم شم یا ژوندی اوسم خو د کمپنۍ پالیسي به هیڅ ډول بدلون ونه کړي. فریک مړ نه شو او 1 اونۍ وروسته بیرته دندې ته راستون شو. له دې وروسته کمپنۍ کې د بلې ټولنې د جوړېدو هڅې وشوې خو ټولې ناکامه وې، ځکه دوی کمپنۍ کې جاسوسان ګمارلي وو چې د دې کار مخنیوی وکړي. خلکو به ویل چې کمپنۍ کې د خبرو کولو نه مخکې باید له ځان سره خبرې وکړي. د انډریو خپل پلار د داسې ظلمونو قرباني شوی و، خو اوس یې زوی
د هغه ظالمانو له ډلې و. انډریو ځان سره په جنګ و. یو لوري د کارمندانو حق یې غوښته، بل لوري د بریا لپاره مجبوره و چې قیمتونه راکم کړي. هغه غوښتل تېرې پیښې هېرې کړي. یو ملګري ته یې لیکلي د کمپنۍ تېره پیښه نوره مهمه نه ده، ځکه موږ 1 پاونډ وسپنه اوس په 1 روپۍ پلورو. څو کاله وروسته انډریو بیرته راستون شو چې کمپنۍ کې کتابتون، نندارتون او ان د لامبو حوض جوړ کړي. هغه له دې کار سره وویل چې په دې ناسته کې ټولې پخوانۍ خاطرې وسوځېدې او موږ باید دا کمپنۍ د نن نه وروسته په یاد ولرو. دا کار یوازې انډریو د ځان راضي کولو لپاره کو او رسنیو ته به یې هم ویل که زه دلته وای داسې به نه کېدل. هغه ویل چې زه کارکوونکو ته احترام لرم او زما په وخت کې داسې پیښه نه وه شوې. فریک دلته د هر څه لپاره ملامته و. نو فریک ورځي او ورته وایي زه د نور له 2 مخو مرکو ستړی یم. کوم څه مې چې تر شا وایي ولې یې زما په مخ کې نشي ویلی. هغه وایي ما د انډریو لخوا ډیر توهین تیر که او راتلونکي کې ورته د دې کار اجازه نه ورکوم. د دوی ترمنځ اړیکه نوره مخ په خرابېدو وه او له څو جګړو وروسته فریک غوښتل استعفا ورکړي. انډریو ورته وویل باید څه هم ورکړي، خو فریک ویل چې ما په دې کلونو کې فکر کوه چې ستا هډوکو کې صداقت نشته، خو اوس پوهېږم چې ته ټول غل یې. نو هغه ورسره ونه منل او د فریک قانوني ملګری د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ځواکمن خلک وه او د محکمې جګړې ته د رسنیو ډیر سخت پام شو. دا ښه داستان و. 2 ستر ملګري اوس 2 ستر دښمنان دي او دې جنګ کې د کمپنۍ اصلي ارزښت هم روښانه شو. په هغه وخت کې دوی 40 میلیونه ډالر ګټل چې اوسنۍ پیسو کې دا 14 میلیونه ډالر کیږي. انډریو او فریک دا شمیرې له خلکو پټې ساتلې چې له سیاسونو ځان بچ کړي او د لایف شا کېدو نه د مخنیوي لپاره فریک ته 11 میلیونه ډالر ومنل شو او له دې سره هغه د کمپنۍ نه ځان او خپل افراد وباستل او بیا یو بل ونه لیدل. خو فریک به وخت ناوخت انډریو ته د بدو پریکړو لپاره د مسخره‌توب خبرې کولې. فریک یو ځل د انډریو د بلډینګ ترڅنګ ځان ته یو ځای جوړ کړ او ویل چې له انډریو باید ستري او د فریک تر سیوري لاندې راشي او داسې د دوی دښمني مخ ته تلله. لکه څنګه چې ویلې ظاهرا شاید د کاریګرو مبارزه چې کومه وه ماته شوې وه، مادي یو درز ایجاد کړه د انډریو او فریک ترمنځ چې تر ټولو 2 نږدې ملګري وه، ځکه انډریو کوشش کوه چې ټولې بدې خبرې په فریک باندې ور واچوي او بالاخره فریک ته آهسته آهسته د خبرو زور ورکوه، ځکه هغه پوهېده چې د انډریو په اجازه یې دا خبرې کړي، نو ولې د نړۍ تر ټولو بد انسان باندې دا بدلیږي. او همدغه درس و چې دا 2 ملګري سره جدا کړه او چې کله 2 ملګري سره جدا شو دوی یو بل په منځ کې رقابت ته پیل وکړه. دا په دې معنی چې کمپنۍ اوس 2 ټوټه شوې وه او د بل طرف نه نور انډریو هم زوړ شوی و او دا پوهېده چې دومره پیسې چې ما پیدا کړي اوس څه راته په درد خوري، ځکه مرګ خو سړی نشي اخیستلی په پیسو باندې، یا مرګ خو داسې خو نه دی چې سړی پیسې ورکړي او د مرګ مخنیوی وکړي. بنان انډریو بوډا شوی و، حداقل یو ملګری هم نو اوس په ژوند کې نه لره. فریک سره هم چې کومه ملګرتیا اوس هغه هم په دښمنۍ باندې بدله شوې وه. اوس یې غوښتل چې که نور یې څه ونشي کولی حداقل باید خپلې میرمنې ته وخت ورکړي، ځکه په ژوند کې تر ټولو مهم شی د ورځې په پای کې تاسو ومنئ که ونه منئ کورنۍ ده. تر ټولو ستره سرمایه کورنۍ ده. که چیرته تاسو غواړئ په ژوند کې خوشبخته اوسئ، مور و پلار له ځان نه خوشحاله وساتئ، میرمنې سره مو ښه وخت تیر کړئ او د خپل راتلونکي د حفظ کولو دپاره داسې اولادونه تربیه کوئ چې هغه وشي کولی ستاسو نوم او نښان ژوندی وساتي. که تاسو د نړۍ بیلیونر اوسئ اما ستاسو اولاد نه اوسي، بل څوک ستاسو نوم او نښان ته کار نشي کولی. بنان انډریو اوس په دې شیانو پوه شوی و، اما فکر نه کوئ چې اوس د ډېر ناوخته یې. 9 چپټر تر ټولو ستره معامله. سره د ستونزو انډریو لا هم مخ ته تلو. په 20مه پیړۍ کې د انډریو د اوسپنې تولید د انګلستان د ټول هیواد له تولید ستر و. انډریو اوس 80 کلن و او غوښتل یې ډیر وخت کورنۍ سره تیر کړي. میرمن یې غوښتل چې هغه خپل تجارت خرڅ کړي، خو انډریو لا هم پکې بوخت و. انډریو ومنله چې خرڅ کړي، خو څوک یې د اخیستلو وسه نه لري مګر یو فرد، تر ټولو پیسه داره جان پیرپنټ مورګن. په یاد مو دی چې د ریل ګاډي برخه ستونزو سره یو وخت مخ شوې وه. مورګن له دې فرصت ګټه اخیستلې وه او خپل وسایل یې ارزانه انتقال کړي وه او له دې کار وروسته د هغه فکر د اوسپنې د کمپنیو اړوند شوی و، خو د ده د تولید د انډریو په څیر ارزانه نه تمامېده. نو ده وویل که غواړي بریالی شي باید د انډریو کمپنۍ واخلي او دا معامله د بل فرد چارلز لخوا د دوی ترمنځ وشوه. دا د انډریو د کمپنۍ د فریک ځایناستی و. چارلز منځنی سړی و چې دا 2 ستر خلک یې وصل کول. چارلز جی پی
مورګن سره وکتل او هغه مثبت ځواب ورکړ او بیا دا خبره انډریو ته وشوه. د انډریو میرمنې وویل چې دا پوښتنه مې له میړه هغه وخت وکړئ چې د ګلف لوبه کوي، یوازې هلته هغه آرام او خوشحاله حالت کې او پرېږدئ هغه لوبه وګټي او پایله مثبته وه. هغه راضي شو خپله امپراتوري جي پي مورګن ته ورکړي، خو که قیمت کې سره جوړ راشي. په 1901 کې جي پي مورګن ویل یو قیمت راته ولیکه. انډریو ولیکل 480 میلیونه ډالره. نننی ارزښت 11 بیلیونه ډالره کیږي. جي پي مورګن پرته له فکر ورسره ومنله او کله چې لاسلیک وشو انډریو وویل 100 میلیونه ډالره نور مې هم که غوښتل. جي پي وویل که دې غوښتلي وای درکول مې. دا د امریکا په تاریخ کې ستر خرڅلاو دی او له معاملې وروسته جي پي دا کمپنۍ د نورو کمپنیو سره یوځای کړه او د امریکا وسپنه تیرې جوړه شوه. د نړۍ لومړی بیلیوني ډالري سفر او انډریو هم د نړۍ تر ټولو پیسه داره فرد باندې بدل شو. یو فقیر مهاجر اوس د نړۍ تر ټولو پیسه داره انسان و، خو دا هم یو قیمت لري او بل دا چې دې عمر کې په دې پیسو څه کولی شي. نو اوس انډریو پیسې لرلې او خپله کمپنۍ خرڅه کړې وه. د نړۍ تر ټولو پیسه داره سړی و، اما نور د نړۍ تر ټولو ستر پیسه داره انډریو نه و، بلکې د نړۍ تر ټولو ستر بوډا انډریو، داسې انډریو چې ډېر کم وخت د ژوند پاته ده. فکر وکئ که چیرته تاسو 80 کلن فرد اوسئ او اوس تاسو بیلیونها ډالر لرئ او هیڅ اولاد هم خدای نه دی درکړی، نو تاسو په دې پیسو څه کوئ؟ او جالبه خبره دا ده چې پوه شو چې انډریو په دې پیسو څه وکړه. 10 چپټر د ښېګڼو تراپي. انډریو غوښتل په ښه نوم یاد شي او د دې کار لپاره یې غوښتل پیسې مصرف کړي. د جي پي سره له معاملې وروسته هغه نور تجارت ته دننه نه شو او خپلو پیسو باندې یې په خلکو مصرف کولی، خو د هغه خیریه بنسټ نه خوښېده. مستقیمې خلکو ته پیسې ورکولې او د هغه تر ټولو ستر پام تحصیل ته و. خپله یې تر 5مه درس ویلی و، خو ویل یې چې زده کړه بریالیتوب دی. هغه 2500 کتابتونونه په هیواد او نړۍ کې جوړ کړه. هغه موزیم، مکاتب او پوهنتونونه هم جوړ کړه او دا ټول کارونه ځان لپاره یې نه کول. مثلا 500 کتابتونونه د په خپل نوم جوړ کړه، خو پاتې نور یې په خپل نوم نه وه. او جالبه ده، هغه وایي کوم پلار چې زوی ته سرمایه پرېږدي په اصل کې د هغه لیاقت له منځه وړي. هغه غوښتل ټولې پیسې خپلې مصرف او له مرګ مخکې 350 میلیونه ډالر په خلکو ویشلي وه او پاتې نور یې هم په خپل نوم یو خیریه بنسټ جوړ کړ او د ژوند پای کې هغه هڅه کوله چې سوله پایداره وساتي. یو ځل یې جرمنیانو ته رشوت ورکړ چې لومړۍ نړیواله جګړه ودروي. نو د هغه زړښت او ځوانۍ ته په کتو انډریو اړوند څه حس لرئ؟ ډیری یې د ښېګڼو تله درنه ګڼي، خو د انډریو ځواني یې هیره شوې. د هغه د میلو بند بسته ښار لاهو نه کړ. کمپنۍ کې جګړه، د کارکوونکو بد حالت، د کارکوونکو شکنجه او د خلکو مرګونه. آیا دا هر څه وروستۍ هڅې له منځه وړلی شي؟ خو لا هم د هغه په نوم ښه کارونه دوام لري او هغه پای هم خپل خرابه کولی شو. خو له دې هر څه سره سره انډریو په رښتیا هم خلکو سره ډېره مرسته وکړه. هغه ویل کوم انسان چې پیسه دار مري ناشکره مري. د هغه په کتاب کې هم هغه لیکلي چې څنګه له پیسو نه ګټه واخلو چې د نورو حالت بهتره کو او د ده دا کتاب راتلونکي میلیونران هم هڅوي چې نورو سره مرسته وکړي. اوس د انډریو او د هغه د کړنو اړوند پرېکړه ستاسو لاس کې ده. انډریو ډېر کارونه وکړه، مطلب ډېر نیک کارونه یې وکړه، ولې تر څنګ یې موږ دغه ځواني نه شو هېرولی چې پکې ډېر بد کارونه وکړه او د دومره پیسو سره انډریو په ژوند کې هیڅکله خوشحاله انسان نه و، بلکې انډریو خفه انسان و او د ژوند نه هیڅکله صحیح خوند نه واخیستی. یو عقده‌یي انسان و او پیسو د ده نه د ژوند اصلي موخه هیره کړې وه. که وایي چې باور نه کوو، راځئ تاسو ته وښایم چې انډریو فریک د دومره پیسو سره سره د خپل ژوند په پای کې د څومره کینې او بغض او د څومره یوازیتوب سره مري. جنبندي. انډریو خپل یو پیام رسونکي ته پیام ورکوي چې فریک ته یې ولیږي. پکې ویل شوي اوس دواړه زاړه شوي یو، بهتره نه ده تېرې خبرې هېرې کړو او سره مخامخ ووینو. فریک ځواب کې وایي سمه ده، موږ سره وینو خو په جهنم کې او زموږ دواړو ځای هملته ده. نو د انډریو داستان ډېر درسونه درلودل تاسو ته، دا چې څنګه یو غریب فرد په ښو اړیکو پاللو او په قناعت نه کولو، د خلاقیت په رامنځته کولو
د مشرانو په خوشحاله ساتلو باندې څنګه بدلیږي د نړۍ په یو ستر میلیونر باندې او دا چې کله کمپنۍ د سترو بحرانونو ستونزو سره مخ کیږي دا څومره په سړه سینه د هغې بحرانونو په وړاندې درېږي او څنګه خپل کمپنۍ په پوره حوصلې سره د دې بحرانونو نه راوباسي او کله چې بحرانونه ختمیږي څنګه خطر مني او د دې خطر د منلو په اساس څنګه کولی شي د نړۍ ستر ساختمان جوړونکی اوسي او دا دولت څومره ډیریږي چې بالاخره څوک یې د اخیستو نه وي اما د ورځې په پای کې کومې ټولې پیسې چې ګټي آخر پوهېږي چې د ته هېڅ ګټه نه رسوي په څومره کنجوسۍ چې دا پیسې ګټلي په هغومره خلاص لاس سره یې بیرته مصرفوي او په دې شکل تاریخ ګونګ پرېږدي چې خلک یې په اړه نه د ښو پرېکړه کوی شي نه د بدو پرېکړه کوی شي د انډریو په اړه تاسو پرېکړه وکړئ تاسو راته په کومنټونو کې ووایاست چې ستاسو په نظر ښه انسان یا ستاسو په نظر بد انسان هغوی چې وایي چې ښه انسان نو شاید د انډریو ځواني او په ځوانۍ کې په کاریګرو باندې ظلمونه د یاده وتلي هغوی چې وایي چې بد انسان نو شاید د مرګ په وخت یې د ټولې مرستې او د پوهنتونونو او د کتابتونونو جوړول د یاده وتلي ځکه انډریو لا هم یو فرصت لره چې په مړه کېدو کې هم همداسې کنجوس پاتې شي او خپلې پیسې چاته هم ورنه کړي خو پوښتنه دا ده چې چېرته دا پیسې چاته ورکړې نه وي نو څه به یې کولې په درد یې کله خوړل کېدی قبر ته خو یې ځان سره نه شوې وړلی نو ماته یې په اړه پرېکړه کول سخت دي تاسو یې په اړه پرېکړه وکړئ انډریو ستاسو په نظر څنګه انسان د دې سره د نن ورځې د تجارت تور اړخ پای ته رسوو چینل که غواړئ ډېرې ویډیوګانې ترلاسه کوئ حتما سبسکرایب کړئ سبسکرایبر مو لا هم کم دي لطفا چینل له نورو سره شریک کړئ ډېری دوستان وایي چې په پښتنو کې هېڅکله نشو کولی 1 میلیون سبسکرایبر ولرو اما زه هیله لرم چې 1 میلیوني ټارګېټ ته ورسیږو بس راسره مل پاتې شئ او هغه خلک چې دا خبره کوي غلطه ثابت کړي تر بیا الله مل ښې چارې